د نن ورځې تازه او مهم خبر. ګلبدین حکمتیار له طالبانو غټه ګیله کړې او غوښتنه یې هم کړې ده. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو پښتو پلس یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د حزب اسلامي امیر انجینر ګلبدین حکمتیار چې اوس یې د طالبانو بیانونو ته پوره ملا تړلي تازه ویلي د دولتي کارکوونکو معاش اوس هم د پخواني رژیم د قانون مطابق اجرا کیږي. د ځینو کارکوونکو میاشتنی معاش 8000 دی، خو د ځینو نورو امتیازي معاشونه 50-60 دي او د دسترخوان مصارف هم جدا دي. دا ښکاره ظلم دی او بې عدالتي ده. ژر تر ژره باید معاشاتو ته عادلانه سیستم جوړ شي. بل خوا طالبانو ته غټه مشوره ورکړې او د استاد یاسر په اړه ورته ویلي دي. اسلامي امارات باید جدي پلټنه وکړي او له پاکستاني چارواکو واضح ځواب وغواړي. که استاد یاسر ژوندی وي باید ژر تر ژره افغان حکومت ته وسپاري. پاکستان باید داسې لار اختیار کړي چې سبا پښیمانه نه وي. همداراز ګوانتانامو کې د پاتې افغان بندیانو د خلاصون لپاره هم جدي هڅې پکار دي. ملګرو، دا و زموږ نننی چمتو شوی راپور. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.